د خیر سره داسې به ولاړ شو، داسې مخامخ ځو. پارک کمپلیکس دی یا نو لیدلی به مو یې هم پلازا ده. وینې دا دی نو د دې کورونه تقریبا 300 متره دا هم په عینو مینه کې یو له ښایستو کوڅو ما چې پیسې ورته تحویل کړه بس چې هر وخت یې جوړ کړی دی دا بس نوم یې ده سیکلان والا روان نه زیاته کچه ځوانان راغلي دي کرکټ کوي سپو دا دی لوړ سر ته یې راپورته سوه دا مخامخ هم جامه ده حماس پلازې د باندې ولید په لاس شنې چایه واه 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 ښایسته خوندور باران را باندې شروع سو پیشتي به یې زه چې څومره فکر کوم یو څو ورځې وروسته چې ده د ډاله پارچه او دې پله به یې وارې وځي خامخا. السلام علیکم ګرانو دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. ښایسته کندهار ښار دی او ماشاءالله ډېر یو ښایسته موسم دی، نو کله لمر سي کله وریځ سي او هوا ماشاءالله ډېره نارمل ده، ډېره معتدله هوا ده او داسې یو څه د پسرلي چم هم کوي. شاوخوا دا درختې دي، ناجوګان دي او نور داسې شیان دي دا په شنه کېدو راغلي دي او ښایسته موسم دی. نو تقریبا 10 بجې د سهار زه یم ډاکټر صاحب دی راوتلي یو، نو نن د خیره سره غواړو چې ولاړ سو په عینو مینې کې مو یو لوړې نقطې ته بیا هم د خیره سره راغه لوړ ځای به ودرېږو، ټول عینو مینه به هم ووینو، بانډار به هم سره وکړو او چای هم راخیستې دي، چای به هم سره نوشیجان کړو. نو یو ولاګ به درته جوړ کړو، تاسو راځئ ولاګ تعقیب کړئ او د دې ښایسته هوا څخه زموږ سره یو ځای خوند را سره واخلئ. د خیر سره داسې به ولاړ شو، داسې مخامخ ځو. دلته یو ځای یو غر دی، لار ورپورته سوې ده، ډېر دا لوړه سطحه یې ډېره برابره ده. راځه ډاکټر صاحب چیشي اخته یې لا په اخته یې ډاکټر صاحب په ګوته کې ازغی دی که چیشي مشتی دی د هغه رایسي د سا رایسي د ده دغه کار دی د سا رایسي. بسم الله الرحمن الرحیم. یو شی راخو صحیح ده ډاکټر صاحب د چای دپاره خوراک دپاره یو شی راخو. پارک کمپلیکس دی یا نو لیدلی به مو یې په ډېرو ویډیوګانو کې. هغه یې شاته یو تعمیر یې جوړ سوی دی او دا یې مخته بل شروع دی. دا ساحه مې در باندې لیدلې وله، نو نن به هم دغسې ولاړ سو مخامخ دا ځای کې وینئ په دغه مخامخ کار چې معلومېږي دا ټانکۍ سي ده په دې ځای کې وایي یو ځای ډېر ښه ځای دی یا هم
پلازا ده ښایسته او دې خواته بل ځای شروع کېږي او هغه د اسانو ځای خو مې نو در باندې لیدلی و دلته د اسانو ځای هم دی دلته د ځوانان کرکټ هم کوي وینې دا دی او نن ډېر ښایسته د کرکټ موسم هم دی داسې خوندور چې یو څه حالانکې نور دی نو دغه هم ختمېږي یخ چې یو څه یخ دې کېږي هغه هم ختمېږي دا لاره بنده وه په دا ځای کې دا د فوارې سیسټم یې برابر کړي دا پیپ یې کې راوایستی دا فرید کمپلیکس دی دا هم پلازه ده د دې پلازې بیا یوه خوبایي دا ده چې دا تقریبا 300 متره مربع دي نو بیخي غټې دي هغه ځای بند نه دی ډاکټر صاحب بیرته باید راکاټ سو وینې نو د دې کورونه تقریبا 300 متره مربع دي دا لاین باندې بیخي ډېرې پلازې جوړې سوې دا هم په عینو مینه کې یو له ښایستو کوڅو څخه ده او بیا ډېر ښه مسجدونه په دې کوڅه کې شته 2 دې که 3 دانې ډېر ښایسته مسجدونه دي او ډېره شنه کوڅه ده ماشاءالله موږ داسې ځو چې د غره خواته ځان برابر کړو ښه دا دې وینې جمپ مې نه لیدی دا پلازې دي مازې پیسې ورته تحویل کړه بس چې هر وخت یې جوړ کړې دی تا ته تسلیموي هو مقصد چې ځینې شیان ستا نه وي پکې په خپله خوښه یې ور اضافه کوې هغه دې ټوله درته کې راولي چې کوم ځای دی هغه ولاکه ډاکټر صاحب چې بیا دي دا بیا عربین ډي بلاکونه دي دا بس نوم یې د خوبایي خبره نه ده ډېر په خوبایي نه یم خبر چې کومه خوبایي لري خو نوم یې عربین ډي دغسې دي وینې دا نوي نوي ماډل دغه ماډل دا خښتې یې دا ماډل ورکړي دي وینې دا بل ماډل خښتې دي نو دې ته زه راغلی یم دا واټر پارک دی اوس نو خوند نه کوي دا په دوبي ښه خوند کوي حوض لري چې پکښې ولمبېږي هو ښه ښایسته حوض لري ښه منظم پاک دغه مخامخ خو نو د ټانکۍ ده د عینو مینې او دغه لاس ته موږ خیږو دغه لاس ته چې وخیږو بیا انشاءالله او دا چې دی دا ډاکټر صاحب د زیتونو دغه دی د عینو مینې زیتون نوم دې اورېدلی و هغه دغه دی دا دې وینې دا بله څو ټنه یې بل کال ځینې اخیستي و 100 ټن نو نه یم خبر ډېر ښه زیتون کوي نو موږ هم دا شیان راواخیستو دغه دې وینې یو سوپر بسکوټ دی یو هغه څه شي ورته وایي دی بل ته ډاکټر صاحب دا ترکي څه شي ده ولا ترکي خو دی دغه ورته وایي دی څه ورته وایي ستاسې هم نوم یې ارسلکسي هغسې په رقم شی چیرې لاره کللې ده لاره چیرې ورګرځېدلې ده دا څنګه ځای چېرته والي ولې ده کور کې جوړوي که څنګه دی دا هغه لاره وړاندې ورپورته کېږو زه لاره یې سمه ده ما چې لاره بیا خرابه وي مګر هغه خرابه نه ده سیکلان والا روان سوي دي یخ یې نه کېږي که څنګه دی دا دی لوړ لوړ راپورته سو هغه مخامخ هغه د سیټا غټ چوک معلومیږي دا دې وینې څونه زیاته کچه ځوانان راغلي دي
کرکټ کوي سپورټ کوي نو ماشاءالله ډېر ښه خوند کوي چې ځوانان داسې فعاله وي دا غټ چوک دی نو لوړ پورته کېږو کېدای شي تر دې لا ښایسته منظم معلوم شي د دی نوم یې نقشه وایي نوم یې مځکه هم شنه ده لږ لږ نو دا دی لوړ سر سر ته یې راپورته سو دا غټه سپینه جامه ده نو دغسې پسې راځه دغه د زیتونو باغ دی ما چې درته وویل نو د دې ځایه بس ټول عینو مینه تر لاندې ده سړکانو کوڅې نمرې ټوله شان یې معلومیږي دغه هغه بلاکونه دي دا دې وینې دا غټ چوک دی ډاکټر صاحب چای دې واچولې ښه باد دی د باندې ډېر غږ نه صحیح کېږي دا دی سوپر بسکوټ دی دواړه په یوه وارې خلاصه بیا داسې ونه وایه چې معنی راکړې شان راکړې زړه درته لږ نیسي د باندې ډېر باد دا دی د دننه یې وګورئ ښه مخامخ هم جامه ده هماغسې پلازې در باندې ولید په لاره کې هغه دي او دغه غربیین ډي دي هاخوا ته هغه دوې منارې چې معلومیږي د هغه ښایسته جامه ده غټه دې ځای ماشاءالله واقعا هم ډېر ښه منظره ده دا وینې د زیتونو باغ دی نو بس خلک ګین کوي کورونه دي رقم دې ځای هغه بله جامه ده ښایسته ټوله شان معلومیږي دی نوم یې هغه عظیم الشان جامه ده موږ هم دلې ورته کښېنو چای به وڅښو د خیره سره ښایسته ځای دی او زه خپله هم نه وم راغلی دې ځای ته راغلی وم مخکې بل هغه غره ته فکر کوم راغلی وم دې ته نه وم راغلی نو ښه ښایسته موسم ښایستې شنې چایه واه 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 نو دلې به د خیر سره یو ګړی کښېنو موږ به خپل سیل هم وکړو یا به انشاءالله ستاسو دپاره نور شاټونه هم راواخلو نو تقریبا تر دا 12 نیم بجو کښېنو نو بیا د هغه وروسته د خیره سره د دې ځای څخه خطا کېږو ځو نو تاسو مو تعقیب کړئ دا دی نرم باران هم یو څاڅکی شروع دی چې ښایسته موسم دی وینې یو څاڅکی باران اوري باد هم ورسره دی نو موږ هم بس چای تقریبا خلاصې کړي دي ورته ناست یو د دې ښایسته هوا او فضا څخه خوند اخلو او ستاسو دپاره هم یو شاټ نیسو دلته یو ګړی مخکې نور ماشومان هم وو او اوس بېرته شوه سو و چې ښه د خیر باران وشي بارانو ته ډېر ضرورت دی دا دی پسې تېز سو ماشاءالله کړپی بیا کېدای شي ته یې اورئ په کامره کې د دې خوا څه زیات دی هو ماشاءالله داسې ښایسته خوندور باران را باندې شروع سو لکه څنګه چې زموږ هیله وه ارزو وله نو بس هغه باران هم دا دی شروع سو بانډار و چای څښلو شان مو پای ته ورسوله بېرته راشوه سو په شوه کېدو یو لاندې د لوړه ځای څخه به مو د عینو مینې منظره لیدلې هغه زیتون چې مې در وښول هغه دغه دي وینې دا یو دا بل طرف ته چې دي دا لوړه ځای چې مې در باندې ولیدل نو بس خدای پاک دې وکړي چې ساعت مو تېر سوی او عینو مینې مې د یو لوړې زاویې څخه لیدلې بس دغسې به ولاړ شو سوکه دا کور څنګه ښه مخه دې څنګه ښه چمنه یې د ښایسته چیر دیوالي دغسې به سوکه ولاړ شو پر طبیعت یې به هم سیل وکړئ موږ به هم سیل وکړو نور نو ټیم د ماپښین د لمانځه دی ماپښین لمانځلو به یو ځای د خیره سره وکړو بعد له هغه به نو بیا د ډوډۍ ټیم دی او اډر مو هم د ډوډۍ ورکړی دی د مکرونو نن داسې فرمایشتي مکروني به نن د خیره سره وخورو
ډاکټر صاحب نن د مکرونو خواهش کړی و. څنګه ډاکټر صاحب؟ ولا مکروني خو دا بل کوم پخېږي دا بیا جلا خوند. یا کنې اصلا نن ورځ خو نو د شوروا ده ډاکټر صاحب. څنګه ښه ښایسته شوروا یې ښه خوند کوي. څنګه به ولاړ شو؟ مخامخ به ولاړ شم اوه دا لا خو نو داسې تللې ده اوه هغه بله لار خو مو نو ولیدله دغه لاره به ووینو. دا اکثره ځایو کې داسې بند دي دا لارې. دا ځینې کسانو ته ډېرې ورمعلومې وي دا دی نومېنې لارې داسې ټولې ورمعلومې وي مګر ما ته بیا نه دي رامعلومې. زه باید یوارې سم کې وګرځېږم. دا مخامخ یې څنګه ښه ښایسته مسجد جوړ کړی دی ښایسته ورنګېږي نو بیا ښه خوند کوي. او روژې ته ماشاءالله شپې بیخي لږ پاته دي د ګوتو په شمار شپې پاته دي. ولاړ سي ده چپه لاس چې کاټ شوې وینې دا موټر چې کاټېږي دا د دی نوم یې نادرم ده. دا د څه شي ده دا څه شي ځای ده ډاکټر صاحب؟ دعوتالحق خصوصي لیسه ده دا د چپه لاس کې چې تعمیر معلومېږي داخله جاري ده. ماشاءالله ښایسته ده. تاسو ته به هم کېدای شي خوند درکړی دې هوا. دا څه شي کرلي دي ډاکټر صاحب؟ دا شنه واښه دي. شپېشتې به یې زه چې څومره فکر کوم هوا څنګه ښایسته کور هم دی شپېشتې دي. وینې غوا به لري یا وزې داسې شی دی. شنتې کې شنې دې به ځای په چمن ښه خوند کوي. دې خوا ته بیا ښایسته چمنۍ کرلی ده. دا خدای به خپل کار ښه پوهېږي. موږ ډاکي نظرونه ولې ورکوو؟ دا کوم سړک دی؟ دا د مایانو په وادي مغل شاوخوا. هغه خو لري چې څه هم فرعي ده څه هم عمومي ده. چې د کور مخ ته کرلي نارنج ډېر ښه خوند کوي. زما خپله اراده ده چې د کور مخ ته نارنج وکرمه ځکه نارنج چې سر و کال دی شین یعنې ستا ژړ ګلان یې هم کرلي دي. د دې ګلانو خو دې خاص نوم یې نه فکر خو ستا یې د هر یو خپل نوم لري د هغې کیسه همداسې یو خو د زراعت په اساس باندې داسې شي خپل نوم داسې په جامع کې خاص نوم یا لري خاص نوم لري. ووالې غاړه ده چې یو څو ورځې وروسته چې ده د ډاله پارچاو شي نو لوواله ریله شي بیا ښه خوند کوي ښایسته اوبه پکښې بهیږي او بیا دلته ډېر خلک هم ورته راځي ورته کښېني مازدګري په روژه کې نو موږ ته یې هم راکړو په یاد دې ډاکټر صاحب؟ بیا روژه راځي نو خدای دې وکړي ډاله هم پارچاو شي. روژه د برکتونو د رحمتونو میاشت ده چې هر شی په روژه کې هر شی یو پاویا دی. که څنګه ډاکټر صاحب چې یوه روپۍ خیرات کې که اویا روپۍ چې خیرات ډېر خیراتونه به د خیره سره بس خدای پاک دې هر چا ته توفیق ورکړي چې په روژه کې خیراتونه وکړي او د غریبانو لاسنیوی وکړي. دا دې بېرته مې د اولې او دویمې عینومېنې تر مابانځ پوله ته راورسولاست. دا پول نو زه به تاسو هر وخت وینم او اخر به ته یې ما ته ووایاست چې ته پر دې ځای خو ځکه چې د هرې خوا څه راشې پر دې ځای به راځې دغه دې وینې هغه د ابازوره کومه خبره ده هر چیرې وګرځې اخر تر دې پله به یې وارې وځي تر دې پله به یې وارې وځي خامخا. بیرته اول عینومېنه شروع شو. شاید نن خو خپله مخه خلاصه کړې ده. و دلته یو شی جوړوي نه پوهېږم
د ډاکټر صاحب د نن ورځې یو ولاګ. نو خدای پاک دې وکړي چې ستاسو ولاګ خوښ شوی. نو مې ځینې ساحې مو راسره لیدلي او د هغه لوړه ځایه مو لیدلي. نو بیا هم که چیرې تاسو منظره کوله یو لوړه نقطه باندې درېداست، لوړې نقطې ښه خوند درکوئ، نو بیا د خیره سره هغه ځای ته ځان رسوئ. ډېر ښایسته ځای و. نو تر بل ولاګه پورې موږ ته راکړئ اجازه. ښه وخت، ښې چارې. بای بای.